6 رکعاته نه، 15 رکعاته هم نه، 6,000 هم نه، 6,00,000 رکعاته نفلو څه دا غوره او بهتره ده. دا زموږ بزرګان، زموږ په اسلافو کې زموږ د یو سړي د یو بزرګ واقع درته راخلم. د دې 6,00,000 رکعاتو نفلو ادا کولو څه دا بهتره ده چې د مسلمان 1 روپۍ 1 درهم انسان د هغو حق ونه خوري او حق یې حقدار ته ورسي. د دوکو مثال دی، لاس مې نه رسېږي. والله داسې چا راته ویلي دي چې د آخرت په پور کې لرې مال یې په دې دنیا کې راکړه، بیا په آخرت کې له ما نه غواړه. په داسې خلکو کې دا ایمان، دا د ایمان په نامه باندې موږ مازې لکه منافقانو بیا ګټه کړې ده. د ایمان په نامه بیا موږ په زموږ کې څه پاتې کېږي چې زما دغه حال له دې وجې په دې زموږ په زمانه کې له ټولو څه مخکې دا کتل پکار دي چې په ما کې ایمان شته او که نشته. زکندن په وخت کې به پیدا نه کوي چې کله دې الله پاک راونیسي. د زکندن نه مخکې دې ته ډېر سوچ کول پکار دي چې هغه ایمان اسلام، د اسلام خو خالی تر لمانځه پورې نه دی، خالی در دې پورې نه دی چې د جومات لمانځه له ځې یا ته روژه نیولې ده چې موږ هغه روژه نیسو، هغه په څه شکل باندې نیسو. ګر سره د روژې د نیولو مقصد چې دی، تر لمانځه د کولو څه مقصد دی؟ یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ولې د لمانځه حکم د الله حکم دی، د بل د مسلمان نه زیرول او د مسلمان نه غیبت کول او د مسلمان حق نه خوړل او حق ورکول دا د الله حکم نه دی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. په لږ به ایمان اړو، لږ به بس باته کوي، لږ به ته نه مني. یحیی اندلسی رحمه الله مشهور یو بزرګ او عالم تیر شوی دی. د ده یو ناشنا واقع په کتابو کې علما را نقل کوي. دا واقع زموږ وروستی د اسلافو د تقوا او د امانتداري یو ډېر ښه مثال دی. دا زموږ ټول اسلاف او بزرګان چې تیر شوي دي چې د چا په خدای او د خدای په حضور کې د پیښېدلو او په ورځ د آخرت ایمان ورو، د هغو بیا دغسې حالات ول. دا نه و لکه موږ د چې مازې لاس رسو. د حضرت یحیی اندلسی رحمه الله دا پیښه شوی داستان او واقعه دا ښکاره کوي چې د مسلمان حقوق په اسلام کې حقوق العباد څومره ارزښت لري. د اسلام یو جز دا دی حقوق العباد، یو جز یې دا دی هغه عبادات، بل جز یې دا دی چې هغه عقاید. صرف په لمانځه پرې خبره نه ده. ایمان په جماعت په مسجد کې والله که دومره معلومیږي لکه څومره چې په کاروبار او په همسایتوب د خلکو سره په حقوقو او دارنګه په وسیله رحمي و په قرابتو، مثال په بازار او په دکانداري او په منډۍ کې معلومیږي چې څنګه ته دغه در ګنډه کاږه که نه کاږه. ځانو یحیی اندلسی رحمه الله دا په اوس وخت کې اندلس ته اسپانیا وایي. دا اونو چې کوم سپین دی اسپانیا، دا په وخت کې د علم او د فن یو ځانګړی ځای و. بیخي یو د علم او فن مرکز و، د حدیثو د علم مرکز و، د قرآن د علم مرکز و. یو ورځ حضرت یحیی رحمه الله د خپلو شاګردانو ته د درس د اوږدې رخصتۍ وویل چې ای شاګردانو، زما یو څه کار دی، زه به یوه میاشت نه یم، زه به یو 2 هفتې نه یم. ده به د قرآن او د حدیثو درس شاګردانو ته ورکوي. شاګردانو پوښتنه ځینې وکړه چې قربان ای زموږ استاذه، تاسو ته کوم دی کار در پېښ شوی دی چې د هغه پر بنیاد باندې تاسو 1 میاشت یا 2 میاشتې رخصتي اخلئ او تاسو به نه یاست او موږ ته چټۍ راکوئ چې موږ به کور ته ځو، یا تاسو او ته 2 هفتې چټۍ کوئ، نو څه کار درته پېښ شوی دی؟ استاد ورته وویل چې خبره دا ده چې یو خو د واپسي حال ما ته ژر نه معلومیږي که زه تاسو ته ورځو 2 چټۍ درکړم یا 3 ورځې یا 4 ورځې، او دومه خبره دا ده زه غواړم چې د افریقا وروستۍ پلانې علاقې ته قیروان چې کوم ښار دی هغه ته سفر وکړم. شاګردان ورته ویل چې استاد هلته د سفر خو یو پلا ډېر لرې دي، سخت دي، که په وښي که په آسي که په بودی،
نو هلته رسېدل خو بیخي ډېر زیات مشکل دي. غرونه دي، دښتې دي، ځنګلونه دي، حیوانان دي، غله دي، مثال رقم پریشانۍ سته. سفر په خپله د سفر او د سقر در مابینځ یو ټکی په مابینځ کې فرق دی. سقر جهنم دی، سفر دی، یو ټکی په مابینځ کې فرق دی. نو دا دونه مشقت، دا دونه تکلیفو ته ځان څنګه ټینګوي؟ او څه لپاره ځي؟ څه دی؟ ضروري کار دی. هلته تاسو ولې ځئ؟ یحیی اندلسي رحمه الله ورته وویل چې هلته پر ما باندې د یو دکاندار 3 انې باندې دي، د هغو پور دی پر ما. زه د هغه د ادا کولو لپاره ځم. د شاګردانو نورو خلکو ورته ویل چې استاذه ته یوازې د 1 درهم هم پوره نه دي، 3 انې لکه 1 روپۍ چې 100 پیسې کېږي. د دې د ادا کولو لپاره د دغونه اوږد سفر کوي، د دونه سخت. ده ورته ویله چې یو حدیث شریف دی، په هغه حدیث شریف کې ذکر دی چې که چیرې انسان یا دومره رکاته 6 لکه رکاته نفل وکړي یا 6 لکه روپۍ صدقه کړي، خیرات یې کړي، در دغه خیرات او در هغه نفلو څومره ثواب لري؟ هغه د 1 درهم د 1 انې روپۍ ثواب تر زیات دی چې حقدار ته ورکړي، چې حقدار ته ورسې. چې اکټر به وکړي یو سړی دی، مثال زه درته وایم که نه چې په دوکه باندې سړی د چا څه پیسې اخلي، دغه ستا حق کېږي که د دغه سړي حق کېږي چې هغه سړي ته دی سړی سر خلاص کړي چې وروره دا ستا شي خو عیب نشته، دا ستا شي، دغه مسله ده دا ستا. یا سړی و بل چا ته د سترګو کې خاورونه راچورټوي چې ورور په دا شي کې دا نقصان دی. سبا برته کار نه درته کوي، ستا تاوان زما تاوان دی. لکه په نورو خبرو کې چې موږ ورته وایي د مخکې د سودا څه ستا تاوان زما تاوان دی، او داسې دی او داسې دی، چې موږ یې خطابات شو چې موږ یې یقین مازې دا لاسته راوړو چې تر څو موږ مازې ته دوکه ورکړو. په هغه کې څنګه پوهېږو؟ نو د دې 6 لکه درهمو ته خیراتولو څه یا د 6 لکه رکات در نفلو در ادا کولو، دا 1 درهم خپل حقدار ته ورکول ډېر لوی ثواب لري، او دا ډېر د ایماندارۍ خبره ده. عزیزانو دا واقع و موږ تاسو ته کم درس راکوي؟ تو خدای تاسو خدای ته مخکې و بندگان ته شا کوي. تاسو په خپل ګریوان کې وګورئ چې موږ مازداره میدان کو هلته لمونځ کو، هلته غیبت کو، هلته لمونځ کو، هلته شیطانت کو، هلته لمونځ کو، هلته د خلکو ازارونه ګټه، د بل حقوق خوره، څوک په یو شکل زیر څوک په بل شکل زیر. تو خدای دا موږ ته د اجازه راکوي؟ د دې واقع او د دې نور خبرو څومره مابینځ کې فرق وي. زما ګرانو عزتمند ورونو، د حقوق العباد اهمیت موږ ته ډیر وخت در نفلي عبادات او تسبیحات او نفلونو ذکرونو ډیر زیات ثواب په دا حقوق العبادو کې پروت دی. ډیر زیات نفلونو وروسته خبره ده، تسبیحات او ذکرونو وروسته خبر دی. اول دی یو چا حق مخوري، د چا حق در باندې هغه ته حق ورکړي. پیسې مې ځینې خوړلې، مثال درته هم کنه، در یو چا حق ادا کول در زرګونو رکعاتو نفلو هم بهتره دي. که څم دا پیسې لږ ښکاره کېږي انسان ته، خو د قیامت په ورځ د انسان سره د ذرې حساب کېږي. مثقال ذره، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. نو څه به کوو؟ نو دا زما ګرانو عزتمند ورونو، هلته بیا پیسې نشته، هلته به خپلې نیکۍ هم پکې ځي. او که خپل که بیا هم سړی په دې خلاص نه سو، نو دومره به ډبلیږي انسان چې د بل بدی به په داسته څټه دربار کې او واجب رواني. زه چې کله سوچ کوم، زه هم دا نن چې زموږ کوم معزز خلک دي، دا مثال درته هم قانون ځان د عالم په شکل کې کړي دي، بل د حاجي په شکل کې کړي دي، بل دا به د ورځې در آخرت هغه خوار خلک د خدای وبېرېږي. نن دغه کپړې ته څونه حساب کوي؟ په 10,000 یوه جوړه کپړې کوي، خود په 2,000 کې په خپل غاړه کې واچوي. څه دربه ده؟ تاسو ته د نوکروزو شپه چا در وپېژندله؟ تاسو ته مثال درته هم که نه، د نامه ډوډۍ چا در وپېژندلې؟ نفس مو څومره چاق سوی دي. الله رب العزت دی موږ تاسو ته هم د بل د حقوقو د ادا کولو توفیق را نصیب کړي. الله دې مې وساتي چې د مسلمان د ازار ګټلو سبب کېږو، د چا د زیرولو سبب کېږو، د چا د حق د خوړلو سبب کېږو، په امانت کې به د خیانت سبب کېږو، د چا ته به د دوکې ورکولو ذریعه موږ ته جوړېږو. الله دې زموږ تاسو حفاظت وکړي. الله رب العزت موږ تاسو ته نیکو عمل توفیق نصیب کړي. الله دې موږ تاسو ته